خبرونو سرټکی ایران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روغې جوړې لپاره سیمه ییزه ناسته جوړوي. کابل کې د امام ابو حنیفه څلورم نړیوال نندارتون پرانیستل شو. چین د زړه پر ناروغیو د اخته افغان ماشومانو درملنه کوي. ملي پراختیا شرکت د قوشتېپې کانال اړوند ځمکو په اجارې د ورکولو راپورونه رد کړل. او د بنګلادیش پخوانی وزیر اعظم حسینه واجد پر اعدام محکومه شوه. او اوس هم بشپړ خبرونه. ایران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روغې جوړې لپاره سیمه ییزه ناسته جوړوي. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ویلي چې تهران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روغې جوړې لپاره سیمه ییزه ناسته جوړوي. هغه ویلي چې تهران په وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روغې جوړې او ثبات په هڅو کې ښکېل دی. نوموړي د غونډې په تړاو نور جزئیات نه دي ورکړي، خو روانه اونۍ په یاده موضوع د افغانستان، پاکستان، روسیې او ترکیې له بهرنیو چارو وزیرانو سره ټلیفوني خبرې کړي دي. دا غونډه وروسته له هغه جوړیږي چې له دې وړاندې قطر او ترکیې هم هڅه کړې وه چې د دواړو هیوادونو اړیکې سمې کړي، چې یوازې لنډمهاله اوربند یې رامنځته کړل. خو د وروستیو مذاکراتو لړۍ چې په استانبول کې وشوه کومه ښکاره لاسته راوړنه نه لري. افغانستان او تاجکستان د اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. د تاجکستان ځانګړي استازي په مشرۍ د دغه هیواد لوړپوړي پلاوي د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقي سره په کابل کې وکتل. بهرنیو چارو وزارت وایي چې دې کتنه کې د اقتصادي او سیاسي اړیکو او همکاریو پر پراختیا خبرې شوې دي. مولوي امیر خان متقي د افغانستان او تاجکستان اړیکې د پراختیا په حال کې بللي او د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا هیله یې څرګنده کړې ده. همداراز تاجکستاني پلاوي له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا ډاډ ورکړی او زیاته کړې ده چې دواړه هیوادونه کولی شي په بېلابېلو برخو کې ښې اړیکې ولري. کابل کې د امام ابو حنیفه څلورم نړیوال نندارتون پرانیستل شو. د لوړپوړو چارواکو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو، ملي او بهرنیو پانګوالو په شتون کې د امام ابو حنیفه څلورم ملي او نړیوال نندارتون پرانیستل شو. د مسؤلینو په وینا شاوخوا 180 غرفو کې بهرني شرکتونو او په سلګونه نور غرفو کې کورني شرکتونو خپل تولیدات او نوښتونه نندارې ته وړاندې کړي دي. دغه نندارتون د کورنیو تولیداتو د پیژندنې او ملاتړ، د صادراتو د زیاتوالي، د اقتصاد او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او د پانګونې د جذب په موخه جوړ شوی دی. یاد نړیوال نندارتون به د اقرب میاشتې له 26 څخه د قوس میاشتې تر 2 نیټې پورې د افغانستان نړیوال نندارتون په مرکز کې دوام ولري. پاکستان له کابل سره د خبرو لپاره د ایران له هڅو ملاتړ څرګند کړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي ویلي چې اسلام آباد له کابل سره د خبرو لپاره د ایران له هڅو ملاتړ کوي او چمتو دی چې د تهران له هر راز منځګړیتوب هرکلی وکړي. هغه زیاته کړي چې ایران یو ورور او دوست هیواد دی او اسلام آباد د ستونزو له سوله ییز حل ملاتړ کوي. د نوموړي په وینا چې پاکستان د افغانستان له خاورې څخه د ترهګریزو ګواښونو په اړه ځواکمن دریځ لري او له همدې کبله د منځګړیتوب د بهیر په اړه هیڅ راز اندېښنه نه لري. اسلام آباد پرله پسې له کابل غوښتي چې بریدونه ودروي، خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې رد کړي او څرګندوي چې هیڅ ډلې ته د افغانستان له خاورې د نورو حکومتونو پر وړاندې د برید اجازه نه ورکوي. چین د زړه پر ناروغیو د اخته افغان ماشومانو درملنه کوي. چینایي رسنیو راپور ورکړی چې د چین سره صلیب لخوا د زړه پر ناروغیو د اخته یو شمېر افغان ماشومانو درملنه شوي او سلګونه نور چین ته د لیږدولو په تمه دي. چینایي رسنیو راپور ورکړی لسګونه ماشومان چین ته لیږدول شوي چې له 2018 راهیسې د زړه عملیات شوي دي. په راپور کې راغلي چې شاوخوا 15,000 نورو ماشومان اوس د درملنې لپاره نوملیکنه کړې او چین ته روان دي. دا ماشومان معمولا د لرې پرتو ولایتونو د بېوزلو کورنیو غړي دي چې د درملنې لګښتونه نشي ورکولی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر چینایي ډاکټرانو په دې وروستیو کې کابل ته د زړه ستونزې لرونکو ماشومانو د درملنې لپاره سفر کړی و. ملي پراختیا شرکت ویلي چې د قوشتېپې کانال د ځمکو اړوند تر دې مهاله هیڅ پریکړه نه ده شوې.
د ملي پراختیا شرکت ویان نبی ارغندیوال د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره هغه راپورونه او اوازې رد کړي چې ګواګې د قوشتېپې ملي کانال شاوخوا کې پرتې ځمکې په اجاره ورکول کیږي. ښاغلي ارغندیوال څرګنده کړې چې د یاد کانال د ځمکو په اړه تر اوسه هیڅ ډول رسمي پریکړه نه ده شوې. دغه راز نوموړي له هیوادوالو غوښتي چې په فریبونو ونه غولېږي او هیڅ چاته په دې نوم پیسې ورنه کړي. ایران د مصنوعي باران هڅې پیل کړي دي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې د وریځو مصنوعي القاح په نامه دغه بهیر د شنبې په ورځ د ارومیه جهیل له پاسه ترسره شوی دی. د مصنوعي باران نورې هڅې به په ختیځ او لویدیځ آذربایجان کې ترسره شي. په ایران کې د بارانونو کچه ډیره کمه شوې او د اوبو زیرمې هم نږدې وچې شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تېره اونۍ خبرداری ورکړ چې که ژر باران ونه شي تهران ته د اوبو لیږد به په نوبت شي او ښایي خلک له پلازمینې کډې کولو ته اړ شي. یا د پروسه کې کیمیاوي مالګې لکه سیلور او پوتاشیم د الوتکو له لارې او یا د ماشینونو پر مټ له ځمکې څخه په وریځو شیندل کیږي. له دې سره د اوبو بخار په اسانه سره د څاڅکو په بڼه راټولیږي او په باران بدلیږي. د بنگلادیش پخوانی وزیر اعظم حسینه واجد پر اعدام محکومه شوه. د بنگلادیش ځانګړي محکمې د یاد هیواد لومړی وزیر شیخ حسینه واجد ته چې اوس په تبعید کې د انسانیت ضد جنایتونو په تور د اعدام سزا واوروله. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د بنگلادیش لړمحالي حکومت دغه حکم د اورولو پر مهال د ډاکا ښار امنیت د نورو ورځو په پرتله ډیر ټینګ کړی او محاکمه یې په ژوندۍ بڼه خپروله. د ملګرو ملتونو د پلټونکو څانګې په وینا د تیر دوبي په ناکراریو کې په بنگلادیش کې تر 1400 کسانو وژل شول. خو حسینه واجد چې له سقوط وروسته هند ته تللې ګونې پر هغې لګول شوي ټول تورونه ردوي. ټرمپ هغو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې له روسیې سره تجارت کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې جمهوریت پالان په کانګریس کې پر داسې طرحه کار کوي چې له مخې به یې هر هغه هیواد چې له روسیې سره سوداګري کوي له سختو بندیزونو سره مخ شي. ټرمپ ویلي د دې طرحې چمتو کولو هدف پر هغو هیوادونو فشار اچول دي چې لا هم له مسکو سره سوداګریزو اړیکو ته دوام ورکوي. د نوموړي په وینا ښایي ایران هم د دې طرحې په هدف شوو هیوادونو کې شامل شي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوي چې د واشنګټن او مسکو ترمنځ ترینګلتیاوې په وروستیو میاشتو کې ډېرې شوي او د ولسمشر ټرمپ اداره هڅه کوي چې پر روسیې او د هغې پر متحدینو اقتصادي فشارونه ډېر کړي. روسیې تر دې مهاله د ټرمپ څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښکاره کړی خو تر دې وړاندې بار بار ویلي چې د چا فشارونو ته سر نه ټیټوي. بریتانیا کې د کډوالۍ بدلونونو طرحه نن پارلمان ته وړاندې کیږي. ټاکل شوې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر شبانه محمود نن دوشنبه د پناه غوښتونکو او کډوالو په سیستم کې راغلي بدلونونه پارلمان ته اعلان کړي. د نویو بدلونونو په طرحه کې هغه کسان چې د پناه غوښتنې منل کیږي باید 20 کاله صبر وکړي او بیا د دایمي هستوګنې یا اقامې غوښتنه وکړي. پخوا دغه موده 15 کاله وه او پناه غوښتونکو کولی شو تر 15 کلونو تیرولو وروسته د بریتانیا دایمي اقامه ترلاسه کړي. د معلوماتو له مخې د نویو بدلونونو یوه برخه دا ده چې د پناه غوښتونکو قضیې به په هرو 2.5 کلونو کې یو ځل بیا ارزول کیږي او که اصلي هیوادونه خوندي وګڼل شي بیرته به لیږل کیږي. د بریتانیا د حکومت نوې هڅې د دې لپاره دي چې د فرانسې کانال له لارې په ریړي بیړیو کې د کډوالو د ورتګ مخه ډپ کړي. د دغو پناه غوښتونکو ډیره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادیش، سوریې او یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع دي. خو داسې ښکاري چې د حکومت نوې طرحه په پارلمان کې د کیڼ اړخو قانون جوړونکو له مخالفت سره مخ شي. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا و د دې مهال لړ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.